السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته راغلاست درته وایم. تېره ویډیو کې د کمپیوټر پر وایروس د هغه پر ډولونو باندې وغږېدلو او د کمپیوټر وایروس مو وپېژندئ. نننۍ ویډیو کې غواړم پر دې موضوع باندې بحث وکړو چې څنګه خپل د کمپیوټر څخه وایروس، اضافي ډیټا، هغه ډیټا او هغه اضافي فایلونه کوم چې زموږ ستاسې کمپیوټر ته د یو اس بي لاین له لارې، د فلش له لارې او یا هم د نورو لارو څخه لاسته راغلي وي، هغه له منځه یوسو او خپل کمپیوټر د خطر څخه پاک او د وایروس څخه پاک کړو. د دې لپاره موږ او تاسې 15 سټیپه یا 15 طریقې لرو چې د هر سټیپ د عملي کولو څخه وروسته باید کمپیوټر یو ځل سټارټ کړو. لومړی راځو، لومړی سټیپ لپاره وینډوز کی بټن د هغه سره یو ځای آر وهو او په دې ځای کې کلین ام جی آر وهو. دغه څخه وروسته اوکې بټن، د هغه څخه وروسته بیا اوکې بټن، بیا ډیلیټ فایل. دوهم سټیپ او دوهمه طریقه هغه د ټری په نامه ده. ټری وهو، هغه اوکې کوو، نو هغه ټول اضافي ډیټا زموږ د کمپیوټر څخه ډیلیټیږي. دا دوهمه طریقه شوله چې ډېر لنډې طریقې دي. او درېیمه طریقه پری فچ. اوکې بټن، بیا کنټرول ای وهو، ټول فایلونه، اضافي فایلونه انتخابوو، سلیکټوو. د هغه څخه وروسته شفټ ډیلیټ بټن دواړه یو ځای وهو، یس وهو. د دې سره به زموږ ستاسو د کمپیوټر ټول اضافي ډیټا ډیلیټ شي. درېیم سټیپ او درېیمه طریقه یو ځل بیا وینډوز کی بټن د هغه سره یو ځای آر پریس وهو او دلته ریسنټ لیکو، اوکې کوو یې. د اوکې سره یو ځای کنټرول ای او شفټ ډیلیټ. او وروستۍ طریقه یا وروستی سټیپ پرسنټیج ټیمپ، یو ځل بیا پرسنټیج. د پرسنټیج علامه یا سمبول شفټ بټن وهئ، د هغه سره یو ځای 15 وهئ. کله چې مو دا ووهل نو اوکې وهو او ټول فایلونه، اضافي فایلونه چې دلته دي هغه کنټرول ای یعنې ټول انتخابوو، سلیکټوو یې. د هغه څخه وروسته شفټ ډیلیټ وهو او کمپیوټر ریسټارټوو. د دې سره به زموږ ستاسو کمپیوټر داسې سي لکه نه وای چې مو رانیولی، یعنې ټول هغه لوډ، ټول هغه اضافي ډیټا به له منځه ولاړه شي. زموږ سره پاتې سي د کمپیوټر هغه بیسیک معلومات ټول ختم شوله. د دې څخه وروسته به انشاءالله فول سټاک ویب ډیولپمنټ پیلوو. راسره مل اوسئ.